زما پیکه دی یاره ستا لکه بیمار تصویر دی زما پیکه دی یاره ستا لکه بیمار تصویر دی زمونږ د دواړو د ژوند څومره خوارزار تصویر دی او دغه کورسۍ والا ته دوه کسه په ځمکه ناست دي دغه کورسۍ والا ته دوه کسه په ځمکه ناست دي دا یو زما تصویر دی بل زما د پلار تصویر دی سلامونه مې واخلې ملګرو ستاسو ملګری امجد ارماني یم په پروګرام زاړه یادونو کې یو خصه مو کړې ده یو زیار مو شروع کړی دی د مشرانو دپاره چې د فیسبوک په پاڼه باندې تر اوسه پورې چا لیدلي نه دي ډېر قیمتي اساسي دي دا زمونږ موږ ته به اله پته لګي چې خدای مکه دوی زمونږ نه لاړ شي دوی زمونږ نه رخصت شي نو یو خصه مو کړې ده یو کوشش مو شروع کړی دی او راغلی یو ګلاباد کلی ته هلته زمونږ یو ډېر قدرمن یو دروند مشر دی راځئ چې د هغه د پن او د ژوند په حواله د هغوی نه څو تپوسونه وکړو او تاسو به یې هم وګورئ موږ به یې هم وګورو السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کاکا نوم مو څه دی زما جی نذیر محمد نذیر محمد کاکا عمر مو څومره دی زما جی 70 کې به زه روان یم 70 کې او یو کال عمر او جی او یو کالو کې زه روان یم او دې نه مخکې په سن 65 زمانه کې چې کوم دی نو ما به ټانګه چلوله جی او ټانګې په ما ډېرې ښکلې پیسې ګټلې مزېدارې لږې پیسې وخوایي کې برکت و په 400 په 500 به ماس په اخیسته او 400 کې مې ورځ تېرولو اوس ډېرو ته به واپس بیا شپې له راتلم نو په دغه طریقه باندې زموږ ژوند تېرېده غوښه خاردانه وه کباب خاردان و او اوړه خاردان و په 4 روپۍ دړی جي ما سپې ته چاڼکړي اوړه به اچولو صحیح 4 روپۍ دړی به ما چاڼکړي اوړه اخیستله او ما به سپې ته اچول کاکا مخکې زمانه څنګه و دا اوس څنګه دور دی دې ته په کم نظر ګورې یاره جي دا اوس زمانه چې کومه ده نو دا د هغې په مناسب کې ما ته څه ډېر پاتې غوندې ژوند ښکاري اوس ټول چې کوم دی نو پیسه کې جي برکت نشته او ټول خلک ذلیله دي یار اشنا سره په دوکو روان دي اکې دوکې اخوا دېخوا پخوا کې دوکې نه وې سم صداقت والا یارانه به وه او د صداقت وخت و چې یو سړي ته به دې رور ووي نو بس بیا به هغه ستا رور و اوس چې یو سړي سره ورورولي کې نو هغه ورورولي چې کومه ده نو یا به دې رور ته غلي یا به دې لور ته غلي یا خو یارانه دوستانه چې کومه ده نو ټګۍ شوې ده صحیح خراب وخت راغی صحیح هر څه چې کوم دي نو ټګۍ شو صحیح او هر یو شی جي ارزان و ښه ټایم به پې پاس کېده پیسې لږې وې خو برکت سې و نو اوس چې کوم دی پیسې ډېرې دي خو کار نه کوي برکت پکې نشته برکت پکې نشته جي هېڅ بې برکته څپلی ځان له نشي اخیستې مېلمنه چې راشي نو هغه داسې وخت پې راشي چې بعضې وخت مېلمنه پکې یاره شنه پټ هم شي صحیح ځکه چې هلته چرګ پخول غواړي پیسې وینه او بوتل راغېستل غواړي هغه وینه نو اکثر چې څوک تپوس وکړي نو ورته وایي کور نشته بار ته تللی صحیح او پخوا ډایرکټ معاملې وې ښه سور سار به برابر و یاره شناله به او ډاډه ور سوچه غوړي به ماستو شوملې او جوار روړې ساګونه هر څه ډېره بہت غواګانې به ما ساتلې دي ما ته د پلار نه غواګانې پاتې شوې وې او هغې به ما له دړې درې سره پی کول او دغسې راته یوه سو ټانګه هم پاتې شوي وو بیا هغه اس ما سره کار نه کوو بیا ماماګانو زما چې ما له هغوی یو اس په واخېسته په 400 روپۍ په دې منیخېله کې عبیدالله کاکا نه په 400 روپۍ او جي په 400 روپۍ ما له هغوی یو داسې اس په واخېسته چې هغوی دلته اډر وکړو دې ته چې زما یو خورۍ دی او هغه ماشوم پاتې شوی درېیم جومات کې ما سبق وی صحیح سبق ما پرېښو او زه په خپله ټانګه کېناستم او بس هغوی ما له بیا یو سپه واخېسته په 400 روپۍ چې هغه سپې او ما ته 2 خاره ښودو 400 زه هم پې تلم او بیا پې تلم مردان ته په روپۍ بوری په هغه وخت کې ما ګوړه وړله صحیح 400 مردان ته او ورته نیولې 400 بوری نو دا ټولې پیرې چې ما ولګولې مردان 400 نو ما پې روپۍ 50 شو ګټلې خو هغه 50 روپۍ چې وې نو هغه له دې وخت چې کوم دی نو زر روپو کار یې کو او د واده مو څومره وخت شو د واده جي تقریبا سن 78 سن 49 کې بس ما واده به کړي سن 77 78 کې د ما واده شوی جنګ مو په سر وړو جنګ چې زما یاران دوستان وو بس هغوی سره د خدای پاک خو کړي چې ما ته یو ملا په ووله خانان وو موږ به موټر درولو وو بل یو اشنا مې و چې هغه ما ته ووایي چې اشنا هلتال راغې خو زما دلته کې یاران دي او دې پړانګو کې موږ به هغوی ته سوال جواب وکړو بسونه به راشي 2 به سره له اکرام بسونه بیا ورته وي
او په هغې کې زما جنج منج او واده د خیره سره وشو. یو موټر پکې راغی او زما د واده کل بې دغه وخت کې یوه څېره وه. په ټول جنګ کې زما یوه څېره وه. یوه څېره صرف ما د یو ماما م یو څېره کړې وه او روجې م پخ کړې وې، ناری بې غوښې، دروغ نه ویم، او ښې خوږې م پکې او چواري چڼیر څه پکې وو. او واده دغه پوزیشن سره زما په واده 13,000 روپۍ لګېدلې وې. 13,000 روپۍ په یو واده؟ په یو واده زما جي ډوډۍ هم پکې شوي وو او 2 نیمې تولې زما کالي م وو، ما سره فرنیچر هم وو. دې سره سره بس تمبل به غږېده د شپې؟ تمبل څه کوي چې ښې تماشې نندارې پکې وې. او یو بل به راله نکریز یو شمع او یو څه او بل څه دا وړلو او ښه جشن کې واده شوي. صحیح. کاکا په زړه مو داسې څه ارمان دی چې ستاسو پاتې دی؟ یاره جي زما په اړه باندې بس چې کوم ارمانونه وو که نه، نو زه چې کله واده ما وکړو نو زه مور پلار بیا کړم، نو بس بیا زما کوټه هم داسې ګډه وډه شو، دغه شو، په ډاګ یې وویشتم او نو بس بیا یو بل سره ګرځېدم را ګرځېدم. 10 روپۍ ما دیاړي کوله، چې 10 روپۍ ما دیاړي کوله، په هغه 10 روپو کې به ما له یو مالک 15 روپۍ راکولې او 15 به یې ما نه خوړې. د پلار مې د ماما زوی و او هغه سره مې یو کال تېر کړ په تاریخ، او دا مې ورته ویلو چې بوی موږ سره به داسې کار کوي چې یوه جمعه او بله جمعه ما له پیسې راکړې، زه بیا بازار نه ځان راوړم سودا. او هغه داسې ظالم و چې هغه به ما له روپۍ 40 راکړې، نو 40 په هغه ما نه ګډې وډې په جیب بیا لا داسې کوي بټوه کور پاتې شوې ده. ما ویل ډېره ښه ده. نو کال کار مې هغه سره وکړو، چې کال کار مې وکړو، مالې کې دوی چې جامې مې 4 جوړې زړې کړې او نور هم دا ظالم چې کوم دي تا ترقي مرقي نه درکوي. پټي کې توری هم ولاړ دي، باټینګڼ هم ولاړ دي، دی ما ته دا ست نه کوي چې هلکه چې کور ته ځې نو باټینګڼ وشو کوه یا توری وشو کوه ځان له پاخه کې. او غلا زما شکر د عدت نو ما له به هغوی یوه ډوډۍ جوار راکول او یو د غنمو، په هغې باندې ما خپله ګزاره کړې وه. یو کال مې هغه سره تېر کړ وخه، او بعد له کال نه بیا رالم یو کوارټر کې ننوتم په 50 روپۍ میاشت، او دونه بختور کوارټر و چې بس ورننوتم نو بس یاران دوستان مې بازار کې وو، هغوی ما ته وایي چې راځه لږه دې بازار کې موږ سره به اوړې راوړې. نو ما له پکې روپۍ خدای 100 راکولې. نو په هغه 100 روپیو چې به زه بازار نه وتم، ماښام به ما ماستم یوړلو، ما به پکې دا خبره پیم یوړلو د سهار لپاره هر څه برابر کټوی سمڅی زما خدای برابر کړ. نو بیا وخت تېرېده ډېر ښه. هغه کم داسې وخت و چې تاسو په ژوند کې ډېر زیات خوشحاله شوي یې؟ په ژوند کې چې کوم دی نو چې ما جي د خوشحالۍ ورته ته وښیم، نو د خوشحالۍ په وخت کې زه سن 65 او سن 62 او 63 کې زه ډېر خوشحاله وم. ډېر وجه دا وه چې یو خو مې وادونه کړی هلک وم او ښې شما شپه مې کو او یاران دوستان مې هم ډېر وو او چکر هم ډېرې وې او ښه خرابات هر څه برابر وو. دا 100 روپۍ به مې ګټلې، خو 100 روپۍ کې دونه زور و چې ما به پکې 5 ورځ خپل آس په ټانګه ودرولو، هغه ټانګه به مې پاکوله، آس په له به مې چوټي ورکوله هره جمعه، او چکر به هم پکې وو. اصحاب بابا ته ځو، بازر بابا ته ځو، دا چرسونه دي او دا چیلمان دي او دا ټیو پاټي ده. په ټانګه کې بتلې؟ نه جي نه، ټانګه کې نه، بس موټر به م ځان له وکړ، نو 4 کسان به ملګري شو، ګډ ګډورې به م واخېستو او هغه به بیا بازر بابا کې حلال کړ. کاکا دا تاسې کوم یو ټایم په تاسو راغلی چې ډېر زیات خفه شوي؟ یاره جي داسې ټایم په موږ راغلی تا نه څه پوهه چې سن 78 49 50 تقریبا د سن 65 نه دی تقریبا 10 کاله وروستو په ما داسې یو تنزل راغی، زه ملنګ شوی وم. ما دا بیا خلکو ملنګجان وې او سپلی مې هم د ورسره نه کېده، نو ما کره کور کې سیرولو، نو زما اختر له جامې وې او 10 کاله پس دا سن 65 نه دغه وخت کې زه ډېر تنزل کې روان وم چې روپیا به راسره یوه نه وه، نه د سردنسوارو درک لګېده، نه مې په کور کې د وړو درک لګېده او هېڅ به نو. اختر هم چې به راته نو بس اختر کې به هم داسې څه ګډ وډو حالات په الله دې رحم وکړي. خیره غوښتنه درنه کوم، اوس مو په زړه داسې څه ارمان دی چې ته وایې چې دا پوره شي زه به ډېر زیات خوشحاله شم؟ یاره جي ارمانونه خو ډېر دي، خو زه وایم چې بس دا ارمان مې دی خدای پوره کړي چې بس خدای پاک مې بس اجله بوځي. امین. او بس تا نه څه پرده، بس زندګي مې خدای پاک ښه کړي او نور اوسه لکان دي بس نه له سیر په وکړي او بس ښه مړه دې وخت کې خله 100 روپۍ هم رسي او بچي مې چې کوم دي نو مزدوري خواري کوي
او ما ته وایي بس پلاره نور هېڅ ماش کوه خو زه څه یم نو زه په دې رسم یم او په دې دغه کې مو چې یار اشنا ته دغه ونه کړم پاتې را نه شم چې د ټپې مو کړي د دغې نه مخکې 2-3 کاله مخکې سن 65 نه هلک هم واده مې نه و کړی او هغه یو هسپټانګې پورې نه خو ته ما ته یې ویل دا هسپټانګه راکړه ما ویې بوی زه ویله چې اوس هسپټانګه مې وله ورکړو په 1500 روپۍ بیا ما ته ته به ما سره یې مې زه هم درسره یم هغلته کې دېره شوم ورسره چې یو 3 میاشتې وخت مې تېر کړ نو په 3 میاشتو پس راپسې خپله مور راله ماښام یو د سره زوی مې ورسره دی عباس کلي سرلوخونجه کې زموږ دېره وه چې ماښام تندې ډوډۍ زموږ نه شو بس وروالی شو چې وروالی شو دلته ما ویل مې هلکه په ورو زموږ سره مېلمانه نور هم وو ګڼ کسان وو ډوډۍ ته اوس نه شو ډېر درانه خلک وو 100 جیره بدمکه به یې نیکه خوړه او پلار نوم یې ملوک وو تا چې دی وروځو زما د تره زوی او زما مور چې راغی نو ما ورته څنګه چل دی ویل که مور دې راله تره زوی خو مې اوس مخامخ راغی مې هلکه راځه کېنه تره زویه ډوډۍ نه نه تره زویه بس مونږ کره یو مونږ مې څه راځه مړه ما ورته ډېر وي خو بس هغه ډوډۍ هغه ونه خوړه وی تاسو کار کوئ مونږ ویې ښه چې مونږ روټۍ وخوړه هغه لوښي موښي یوړله زما مور چې کوم دی نو ما ته سوال جواب وکړو دغه لوښي کور ته یوړلو او دی چې راووتم نو ما ته ویل چې هلکه مور دې غواړي دا کور یو غټ وار و بله خوا پټي اړخته یو کړکۍ وه کړکۍ اړخته ته راتاو شه مور به دې په دې کړکۍ دروځي او ته به هغې سره ګپو لګې ما ښه چې دا کړکۍ اړخته زه راتاو شوم مور سره مې ګپو لګ ما ته ویل ته خو 3 میاشتې دې وشوې او په هغه اړخ را نه لیوني جامې دې م ګډې وړي او نور هم تا پسې راغلی یم او پیسې مې م د هغوی نه وې اخېستې پیسې ورسره دي هغوی ته وایي چې نظیر جان ته لاس پوټانګه درکړي ته دله پسه جوړ درکړي څنګه یې درکړي وی دی ترور یې موږ له راکړي په 1500 روپۍ خو پیسې موږ لا نه دي ورکړې هغې ورته یې خو ما لا پیسې را ما ته دا ونه وې چې دا اس پوټانګه چې کوم دی نو ستا ووه او دا مور دې پکې کښېنه او کلي کې به ځان سره شپه مو کې شپه به مو کې او زه مړی ماش کې به لاړ شي او دا خبره مور به درته دوا وکړو بیا که سره د پاس په پیره کې نو به کېږي نو کلي ته خو به راځې که نه زه له به 10 روپۍ ورځ ما ورکوله په دې سوه مې 10 روپۍ ګټلې زره مې م ورکولې او دا خبره سپېله مې چڼه مڼه م راوړه او ما پکې خپل د 2 روپو چرس هم څکل کاکا ډېره مننه د پروګرام ټیم راسه ختمېدو کې دی نو که څه ټپې کول غواړئ نو بلکل راسه شریک کېږئ دې وخت کې ټپې ته قربان مړ مې د یاد په کوڅه یو څه چې نور زما په شاته نظاره وینه او خدایه بې زړزوله زړ ورکړي چې د زړمونو زړګي دا لکه ورشي نه هغه چا چې خپله مینه نه وي د دم چلیږي نو جادو اثر کوي نه مړ مې د یار په کوڅه یو څه چې نور زما په شان د نه ازاده وینه د مسافرو بس حالي یا به نهر یا وسپو خوړلې وینه جانان دې بد په ما ثبوت کیا بې بدړ زما لسله بد وینه ډېره مننه کاکا جانه ستاسو د وخت راکولو موږ له به در راځو کاکا جانه ستاسو ډېره زیاته مننه بیا به در راځو تاسو زموږ مشران یې کاکا ډېره زیاته مننه او خپل کوربه امجد ارماني له ورکړې اجازت شرط هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان